أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دا د سورہ بنی اسرائیل درشتم نمبر آیت تے. دی آیت کے اللہ تبارک و تعالی د ټولو نمخ کے خپل وحدانیت بیان کړل چې زمانہ سوا د بل چا بندگی اور عبادت مکوئ. او دویم نمبر کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې د خپل مور او پلار سره ښه سلوک ساتئ. قرآن کریم کې اللہ تبارک و تعالی تقریباً 15 مقاماتوں کے د مور اپلار د حقوق ذکر کړل او د مور اپلار سره د حسن سلوک حکم فرمایل چې تاسو د خپل مور اپلار سره حسن سلوک کوئ، ښه کوئ. او دا غي وجه دا ده چې قرآن کریم کې الله پاک د ټولو لمبه خپل حق بیانوي او د الله پاک حق داده په بنده باندې چې د الله پاک بنده د الله پاک سره څوک شریک نه جوړي. او دویم نمبر کې د مخلوق حقوق دي، حقوق العباد چې ته ویل کېږي. او په حقوق العبادو کې د ټولو نه اهم اولین حق چې کوم دی هغه د مور پلار دی. دیو جن الله تبارک و تعالی قرآن کې رومبه خپل حق بیانې چې زما سره څوک شریک م جوړوي، صرف زما بندگی اور عبادت کوي. او دویم نمبر د مخلوق په حقوقو کې د ټولو نه مخکې مور پلار دی. د مور پلار سره حسن سلوک ساتي او ښه کوي. او دا غي وجه دا ده چې د انسان د وجود د پاره بلکې د ټولو کائناتو د وجود د پاره حقیقی سبب اور حقیقی موجد هغه د الله پاک ذات ته. او د انسان د وجود د پاره ظاهری سبب اور مجازی سبب هغه مور پلار دی. نو څنګه چې په انسان باندې دا خبره لازم ده او دا حق ته په د الله پاک چې د الله پاک سره به څوک شریک نه جوړي، صرف د الله پاک بندگی اور عبادت وکړي. نو دغه شانتي په انسان باندې دا هم لازم ده چې کومه هستی یا کومه هستیانی چې د وجود ظاهری سبب او ذریعہ ګرځیدل له دې دنیا کې د بد هغه سره حسن سلوک ساتي، خبه کوي، دا حق به ادا کوي او هغه مور پلار دی. دې مقام کې الله پاک بدی آیات کریمه کې مزید مختا د مور پلار سره د حسن سلوک په حواله سره د خو کولو په حواله سره الله پاک 15 آداب د مور پلار ذکر کړي. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اللہ تبارک و تعالی فرمائی اما يبلغن کچرتی ارسی عندك ستا په خوا کې الکبر بوډاتوب تا یا ستا په ژوندانه کې ستا په ژوند کې یا ستا زیر کفالت ستا مور پلار کې ستا په مور پلار کې یو تن بوډاتوب ته ورسی. الکبر ویل کېږي په عربی کې
بډاوالی ته. احدهما یو دونه او کلاهما یا دواړه بډاګان شي. فلا تقل لهما اف، نو مو وایا د مور او پلار خپل ته اف، لفظ د اف ورته هم مو وایا. او مفسرین حضرات د دې لفظ اف نه مراد دا اخلي چې فلا تقل لهما اف، مو وایا مور او پلار خپل ته اف، خبره د خفقان، خبره د ناراضګۍ، هر هغه خبره چې د هغې په وجه باندې ستا مور او پلار ته تکلیف رسی، هر خبره بېشک هغه ستا د خپل ذات تکلیف ولی نه وي، خو اف ورته مه وایه، ځکه چې ستا د دې اف او د دې هغه د وجې نه به ستا مور او پلار ته تکلیف رسی. نو لفظ د اف یعنی خبره د خفقان به مور ته نه کوي، مور او پلار ته به نه کوي. ولا تنهرهما دویم ادب دی چې لا تنهرهما مرټه تخپل مور او پلار. دا ادب قولی دی که مور او پلار له غصه راشي په غصې کې ته خبرو کی یا د هغو د خولې نه د عمر په تقاضې سره څه غلطه خبره د خولې نه وخیږي، لا تنهرهما رټې مه. او دریم نمبر وقل لهما قولا کریما، ویدو تا خبر د ادب، قل لهما قولا کریما یا قل لهما قولا کریما، ویدو تا خبر د عزتمند خبرو تا کوا، بهوده خبرې د مور پلار په مخ کې مه کوه، فضول خبرې د مور پلار په مخ کې مه کوه، د عزت نه ډکه خبره ورته کوه، د ادب او د احترام نه برپوره خبره ورته کوه. او څلورم نمبر الله تبارک وتعالی فرمایي د مور پلار په ادب کې کہ وخفض لهما جناح الذل، خکته کته دیوتا مور پلار خپلتا جناح الذل وزر د عاجزۍ، یعنی د مور پلار په مخ کې با ته په انتهایی عاجزۍ سره اوسېږي، د مور پلار په مخ کې به اکړ تکبر نه کوي او نه به ستا انداز ستا سټایل هغه تکبرانه وي، بلکې انتهایی عاجزانه انداز د مور پلار په مخ کې به انتهایی عاجزانه انداز اختیاروي. د تکبر انداز به د مور پلار په مخ کې هغه ته نه اختیاروي. جناح ویل کېږي وزر ته، دا یو قسم له تشبیه ده، لکه څنګه چې مارغه په ځمکه باندې ناست وي د هغه وزرې ښکته وي او چې کله الوزي نو بیا یې وزرې پورته شي، او څنګه چې مارغه مرغۍ او پرندگان دا د خپل بچو حفاظت په خپل وزرو سره کوي، دا وزر خپل ښکته کی او بچی پکې ته راپټ کی، داسې د خپل مور پلار حفاظت کوي، د خپل بچو حفاظت کوي، نو دغه شان دې تم د خپل د مور او د پلار حفاظت کوه. او پنځم ادب دا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ویته چې ای زما ربا، ای زما پروردګارا، ارحمهما ته زما په مور پلار باندې رحم وکړي، کما ربیانی صغیرا لکه څنګه چې دو پړوکواله زما پرورش او تربیت کړي. یا کاف د باره د تعلیل له او معنا دا ده چې وقر رب ارحمهما، تو اے زما رب رحم وکړي زما په مور پلار باندې، ځکه چې دو زما پړوکواله کی تربیت کړل پرورش کړل. نو پنځم حق د مور پلار دارې چې د مور پلار د پاره دعاګانې کول. الله پاک ته موږ له
د قرآن کریم د دې آیت په روشنۍ کې او د دې په رڼا کې موږ له د مور پلار د احترام او د ادب کولو توفیق راکړي. راتلونکي درس کې به ان شاء الله تعالی د احادیثو په روشنۍ کې د مور پلار په حوالې سره څه خبرې بیانېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.